راځم بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې درس ته زه راځم بیرته په انسرټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ په تیر درسو کسي سپیکر و شیپس هم ختم کړئ. اوس راځم ورته ګورل ته لیکلي وای سمارټ آرټ، راځم پر دې باندې کلیک کوم. دا سمارټ آرټ هم داسې دی لکه شیپس، خو دا ګروپي شکل دی، معنا دوه درې دانې شیپسونه استعمالیږي. خو یوه خبره درته کوم، دا سمارټ آرټ چې دی د یو شي دپاره استعمالیږي نه چې مشخص په خامخا د دغه شي دپاره وي، دا د مختلفو شیانو دپاره تا کولی چې استعمال یې کړې. اوس ورته ګوره په لیست کې دا رقم ډیزاینونه دي، پروسس کې دا رقم دي، سرکل کې دا رقم دي، دا ډیزاینونه دي را روان تر چې شي پورې تر اخري پیکچر و تر افلاین باندې ورته ګوره دا مختلف ډیزاینونه دي. او که پر آل باندې کلیک وکړې اوس ورته ګوره دا لیست دی، دا راخیستی دی، که لاندې داسې ورته ګوره ویني پروسس یې راخیستی دی، سیسو د دې ځای څخه ورته ګوره ویني پروسس راخیستی دی، که هغه ځای کې ورته راځي، خو په آل کې ټوله پراته دي، سیسو د اول څخه تر اخرې پورې ټول چې دي پراته دي. اوس نو زه راځم ورته ګوره دې ځای کې اوکې کوم، چې کله مې اوکې کړې ورته ګوره دا درته راخلاصېږي. چې کله خلاص و باره زه راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې د فلحاله ختموم. زه راځم زه وایم یاره زما یو پانتون دی سیسو جوړ کړی مې دی، مثلا د دې پانتون یوه څانګه په کوم ځای کې ده، زه غواړم چې مثلا یوه څانګه په هلمند کې ده، او بله څانګه چې دی په فراه کې ده، او بله څانګه چې دی په کندهار کې ده، بله چې دی په کابل کې ده، او بله څانګه چې دی په کوم ځای کې ده، په نیمروز کې ده. سیسو نو عموما ورته ګوره دا څانګې لري. اوس چې کله دا سمارټ آرټ راخلاص یې داسې ورته ګوره لیکلي سمارټ آرټ ټولز، یو ډیزاین خلاص و، بل چیز خلاص و، فارمټ خلاص و، دا عموما ورته ګوره د خپل چشني ډیزاینونه دي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر دې ډیزاین باندې کلیک کوم، ورته ګوره که چیرې د دې څخه ووځي ورته ګوره ډیزاین و دا شی نشته، که زه راسم ورته ګوره لاندې کلیک وکړم هغه نشته، مثلا که ماسې ورته ګوره د سمارټ آرټ ووځي ورته ګوره نه ډیزاین شته او نه فارمټ شته. چې کله دې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې نو ورته ګوره عموما به د چی شي درس هم فارمټ اضافه شي هم به ډیزاین. اوس نو په ډیزاین کې اول لیکلي دي ورته ګوره وینې وای 8 شیپ و یو شیپ کې اضافه کړه. که زه راسم دلته کلیک پر وکړم دلته لیکلي وای 8 شیپ افټر، معنا یو شیپ اضافه کړه وروسته. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره یو شیپ چې اضافه سو، او که دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره 8 شیپ بیفور دی مخکې اضافه کېږي، او اباو لوړ اضافه کېږي، علاوه کښته اضافه کېږي. اوس که تو غواړې چې هره زه داسې شیپسونه اضافه کوم نو 8 شیپ باندې به کلیک کړې، هغه شیپسونه داسې چیز کېږي درته اضافه کېږي. و زه راځم ورته ګوره یو شیپسونه اضافه کړئ، مثلا دلته ورته لیکم چې بله څانګه چیرې ده، مثلا په غزني کې ده، سیسو دا راغلی درته. نو عموما چې هر څو باره کلیک پر کړئ دغونه قدر ورته ګوره دا چیز کېږي، دغونه قدر اضافه کېږي، د عموما ورته ګوره دې دپاره چیز کېږي استفاده کېږي. سیسو او د هغه څخه وروسته ایډ بولټ بیا داسې کار کوي. که زه اوس وغواړم چې د هلمند په یو ولسوالۍ کې هم شته نو باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، زه وایم یاره په هلمند په ولسوالۍ کې په کوم ځای کې دی، مثلا په ګرمسیل کې ده. سیسو بیرته که راسې کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې په کوم ځای کې دی، په ناوه کې ده. سیسو دغسې را روان سیسو ندالی دی پلانکی دی. سیسو خو دغه ټکو ته په اصل کې بولټ ویل کېږي. نو دلته ورته ګوره زموږ ته دغونه قدر چې اضافه کېږي. که کلیک پر وکړې تا ته بولټ اضافه کېږي، کلیک پر کړې بل اضافه کېږي، هر څونه بولټونه چې ته کلیک پر کړې هغونه قدر چې اضافه کېږي درته راځي. او د هغه څخه وروسته ټکس پین دی. ټکس پین بیا داسې کار کوي، که راسې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو داسې ټکس پین درته خلاص و. اوس ورته ګوره زه پر هلمند ولاړ یم، دلته که فراه باندې کلیک وکړې فراه ته راځي، که پر نیمروز باندې کلیک وکړې نیمروز انتخابېږي، غزنی دی، کابل دی، هر شی ورته ګوره چې ته انتخاب کړې هغه چیز کېږي، اټومیټیک درته انتخابېږي. نو دا عموما د دې دپاره چیز کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته زموږ سره یو لیکلي پرومیټ او بل لیکلي ډومیټ، ورته ګوره وینې پرومیټ دی ډومیټ دی. اوس که زه وغواړم چې یاره د غزنۍ اخلم په کابل یې ګډومه نو راسه ورته ګوره پر دې ډومیټ باندې کلیک وکړه. چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې ګډ شوه، او کیبر ته جلا کړه پر پرومیټ باندې کلیک وکړه برته چې کېږي جلا کېږي. مثلا دا شیپسونه به څنګ پر څنګ پراته وي. که تو غواړې چې یو شیپ په بل باندې ګډومه، مثلا ورته ګوره وینې غزنۍ اخلي په کابل یې ګډې، نو دا کابل و غزنۍ باید څنګ پر څنګ پراته وي. سیسو نو اوس که زه ورسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره ګډ شوه، که پر دې باندې کلیک وکړې برته چې کېږي جلا کېږي. اوس نو که تو غواړې چې یاره زه غزنۍ اخلم د فراه سره یې ګډوم نو بیا به راسې په دې فراه باندې به کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې دلته ورته ګوره وینې موف ډاون باندې کلیک وکړه، ورته ګوره ورنږدې که څنګ پر څنګ یې ورسره کښېږده. وینې دا موف ډاون داسې کار کوي چې کښته یې بیایي، او موف اپ داسې کار کوي چې لوړ یې بیایي. بارم که پر دې باندې کلیک وکړې د شیپس کښته راځي، که پر دې باندې کلیک وکړې چې کېږي لوړ ځي. دا په تا پورې مربوط. سیسو که کښته کوې ورته ګوره کښته کېږي، که لوړی کېږي لوړېږي. خو دغه شیپسونه یو دا شیپ چې دی تغیروي، د یو ځای څخه بل ځای عموما تغیروي خپل په خوښه باندې. سیسو دا کار کوي. نو دا عموما د دې دپاره چې استفاده کېږي. د هغه څخه وروسته دلته لیکلي رایټ ټو لیفټ. رایټ ټو لیفټ اوس ورته ګوره هلمند نیمروز دې خواته دی، او فراه او غزنۍ دې خواته دی. که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم د لیفټ ته به رایټ ته واوړي، د رایټ ته به لیفټ ته واوړي. ورته ګوره وینې دا دی. سیسو یو د بل یوه خوا تو بله خوا چې کېږي اوړي، دا عموما د دې دپاره چې کېږي استعمالېږي. سیسو او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دلته لیکلي لیاوټس، دا هم لیاوټس دي. سیسو لیاوټس بیا داسې کار کوي، که تو غواړې چې یاره زه دغه شیپس ډیزاین وراړومه باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې زه غواړم چې مثلا داسې ډیزاین کې واړوم، داسې ډیزاین کې اوړي. که راسې ورته ګورې دې څخه پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاین کې اوړي. بارون دلته زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي، هر ډیزاین کې ته اړ یې کولی چې واړې.
که دې چیرې نور ډیزاینونو ته اړوئ نو لیکلي مور لیاوټ پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګورئ وینئ برته هغه ته رالم لیست دی پروسس دی ورته ګورئ وینئ برته هغه ډیزاین ته رالم هغه ډیزاین کوډ چې واړه اوس په دې ډیزاین کې ما واړوئ سیسو اوس که تو غواړې چې یاره د هلمند دلته زه غواړم چې یو عکس راولم داسې عکس راولم سیسو چې مثلا د دې هلمند د پوهنتون د دې نندارې مثلا د دې تعمیر یو عکس اخلم دلته یې ورسره یو ځای کوم بارکه راسي ورته ګورئ دلته کلیک کړو کې ورک آفلاین ته راځم پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه پر ډیسکټاپ باندې زموږ عکس دی کوم یو دی دا عکس دی ورته ګوره عکس مې راویستی د دې سره یې درې د دې سره یې درې د دې سره درې د هر وسط کول خپل عکس ودرې هغه به چې عموما درته استعمال بسي سیسو دا کار کوي نو دا چې د ډیزاینونو د لیاوټسونه دي هر لیاوټ چې راخلي کولی شي راخلي هغه به درته راسي او د هغه څخه وروسته چینج کلر که ته وغواړې چې یاره دغه رنګ دې بدل سي نو باره به راسي دلته کلیک کړو کې ورته ګورې وینې دا رنګ وینې مختلف رنګونه دي هر رنګ چې ته ورکوې کولی شي ولا ورکړې هغه به درته راسي ستا خپل په خوښه که نور رنګونه ورکوې راسي ورته ګورې دلته کلیک کړو ورته ګورې وینې نور رنګونه به هم درکولی سي خپل په خوښه ورته ګورې وینې دې ته مې چې رنګ ولا ورکړي او دلته بیا لیکلي سمارټ آرټ سټایل که تو غواړې چې د سمارټ آرټ په یو سټایل کې راولم مثلا دا سټایل کې راولم دا د وینې مختلف سټایلونه دي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې دا سټایل کې راغلی چې په هر سټایل کې ته راوایې خپل په خوښ په هغه سټایل کې کولی شي استعمال یې کړې هغه به چې سي درته استعمال رسي او درته راوسي او د هغه څخه وروسته لیکلي ریسیټ ګرافیک ریسیټ چې د شاتګ ته وایي دغه رنګ چې تا ورکړی دی او دغه سمارټ آرټ چې دا سټایل ورکړی دی دا یې بیرته خپل زاړه حالت ته ولاړ شي معنا مخکیني حالت ته ولاړ شي که زه راسم ورته ګور پر دې باندې کلیک وکړم بیرته پخواني حالت ته ولاړ شي ګور وینې زه راځم ورته ګور دلته یو رنګ ورکوم چې کوم رنګ دا رنګ مې وله ورکړي اوس که پر دې باندې کلیک وکړم یو داسې سټایل ورکوم چې دا سټایل مې وله ورکړي اوس که پر دې باندې کلیک وکړم بیرته خپل مخکیني حالت ته ولاړ شي نو من د دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي نو دا چې کارو دا د ډیزاین کارو د دا ځای څخه مې نسته دې ځای پورې ورته ګور عمومي ډیزاینونه ټول چې استعمال وکړه او درته راغله د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره فارمټ ته پر فارمټ چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې دلته دی کار نه کوي وایي ایډیټ انټو ډي دی کار نه کوي دوی ولې کار نه کوي وایي دې پله د سمارټ آرټ 3D ته واړوه نو زه راځم ورته ګوره دلته ډیزاین ته پر ډیزاین چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره دا 3D ته واړوئ دا 3D ولې دی په دې خاطر سره ورته ګوره د مخ د خوا څخه معلومېږي د دې بغل د خوا څخه معلومېږي د لوړې د خوا څخه معلومېږي نو دې څه ویل کېږي دې 3D وایي اوس نو که زه راسم ورته ګوره فارمټ باندې کلیک وکړم اوس که راسي ورته ګوره ایډیټ انټو ډي که پر دې باندې کلیک وکړې 2D ته به ولاړ سي که پر دې باندې کلیک وکړې وینې 3D ته وینې 3D سو 2D سي ورته ګوره وینې په دې صورت باندې چې کېږي اورې درته او د هغه څخه وروسته دلته بیا لیکلي وایي چې او که چیرې زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای کې څه د ریسیټ باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې دی پر چیش باندې دی پر 2D دی سیسو نو عموما دی کار نه کوي دی پله به ورځي دی په 3D ته اړی چې واجړه وباره دی کار کوي که دی په بل صورت باندې چې کېږي کار نه کوي سیسو عموما دا کار کوي او د هغه څخه وروسته لیکلي وایي چین شیپ داسې کار کوي که تو غواړې چې دا په یو شیپس کې اړوم بدلوم یې نو بارکه راسي ورته ګوره ته کلیک کړو کې په کوم شیپس کې زه هم یار په دې شیپس کې ورته ګورم وینې بدل شو که پر دې باندې کلیک کوم سیسو دا راخله مثلا په کوم شیپس کې بدلوم په دې شیپس کې دا هر یو باندې چې کله کلیک وکړې اوس پر دې باندې کلیک وکړې دا هم بدلېږي راځم ورته ګورې چین شیپ ته راځم سیسو په کوم شیپس کې مثلا بدلوم غواړم چې په دې شیپس کې بدل کړم ورته ګوره دا دی بدل شو نو لا تناهي په هر یو چې په شیپس کې بدلې دا عموما د دې لپاره استعمالېږي سیسو د چې کېږي په شیپس کې بدلېږي او د هغه څخه وروسته دلته زموږ ته لیکلي وینې لارجر او سمالر لارجر ته یې غټ ترین ته وایي دا غټ ګوره که کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې غټېږي دا شیپس او که پر دې باندې کلیک کوې برته چیش کېږي کوچنی کېږي نو په تا پر مربوط کې غټېږي کې کوچنی کوي چیش کېږي کوچنی کېږي دا عموما ورته ګوره دې دپاره چیش کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو نو عموما دا د دې لپاره استعمالېږي باره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره غټېږي او که پر دې باندې کلیک کوې چیش کېږي کوچنی کېږي دا عموما د دې لپاره چیش کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته د دغه ځای څخه مې نیسي تر دې ځای پورې دا موږ په شیپس کې وویل په تېر درس کې د هغه و د دې هېڅ فرق نشته مثلا دا یو شیپس دی دې ته رنګ ورکړه کلیک پکې ورته ګوره سره کوم رنګ ورکړه هغه رنګ ورکول کېږي نور اضافه رنګونه ورکړه آوټلاین ته رنګ ورکړه افیکټ دی دننه چې کومه لیکنه دې ته رنګ ورکړه وینې که سپیکر ورته ګوره دا موږ ویلي دي ټوله که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره دا مو ویلي دي او دا یې سایز ورته ګوره دا مو ویلي دي د دې و د هغه هېڅ فرق نشته نو په تېرو ویډیو کې دا مثلا موږ ته څومره ویډیو ده 11مه ویډیو ده په 10مه ویډیو کې دا موږ ټوله تشریح کړی دي سیسو عموما دا ټوله ویل سوي نو هېڅ ضرورت نشته چې ورته وخت پر ضایع کوو سیسو دا په هغه ویډیو کې درسره چیش کې درسره ویې ګورئ دا راځي دا د شیپس کار و بیا هم درته وایم چې شیپس چې دی عموما د یو شي دپاره نه استعمالېږي د مختلفو شیانو دپاره کولی شي چې استعمال یې کړي مثلا زه راځم ورته ګوره دغه شیپس نه سوري سمارټ آرټ زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ زه راځم ورته ګوره دلته دا ډیزاین راخلم اوکې که چې اوکې دي که سیسو دا راغلی اوس مثلا زه یو مثال ورکوم چې دلته څه شي دی ګرامر مثلا پر څو قسم دی په ګرامر کې مثلا دا څه شي ده زماني دي یوه چې دی تېره زمانه ده یوه چې دی حاضره زمانه ده یوه چې دی راتلونکې زمانه ده سیسو دا دی اوس تېره زمانه پر څو قسم ده
دلته راسه ورته وګوره مینې، پر دې باندې کلیک وکړه، دلته یې اټ کړه، 1 2 3 4 پر 4 قسم ده، دا پر 4 قسم، دا پر 4 دا پر 4 قسم ده سیسو، دا پر 4 قسم ده. مثلا یو دې چارت جوړول سیسو. بیا هم دا خبر درته کوم په دې ویډیو کې چې دغه سمارټ ارت چې د یوې شي لپاره نه مشخصېږي چې موږ وایو چې دغه لپاره مشخصېږي، لکه دا ما چې ویل دا د مختلفو شیانو لپاره موږ کولی چې استفاده وکړو او درته استعمالېږي سیسو. عموما دا د دې لپاره چې کېږي کارول کېږي سیسو. نو دا سمارټ ارت کار و. نن لپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کوي چې بووایي چاټ ووایي سیسو.